د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې د شمشو په نامه باندې یو بزګر اوسېده. شمشو به سهار د وخته خپل پټي ته ولاړه او په خپل پټي کې به یې ښه محنت کاوه. شمشو په دې خپل پټي باندې کدوان کرلی وه چې ډېر ښه حاصل یې ورکړی وه. خو په دې کلي کې یو زرګر هم اوسېده چې د هغه خپل دوکان وه. هغه ډېر زیات لالچي انسان و چې په دې ټول کلي یې نیت بد و. شمشو یو ورځ په خپل پټي کې ګرځېده چې ناڅاپه یې مخې له یو لوی ګدو ورغله. اوهو یاله دا ګدو څونه رد سوی، دا اوس ګدو دی که څه بلا ده؟ شمشو به دې ګدو ته ډېر زیات فکر یوړه چې دا ګدو خو ډېر زیات غټ شوی، زه اوس په دې ګدو څه وکړم؟ خو بالاخره یې د ځان سره یو فیصله وکړه. یاله داسې چل دی چې دا ګدو باچا سلامت ته ولم. باچا سلامت ته ډېر خلک ولازي، ټول به ولته حیران وي، ما له هسې هم بخښه نه لازي. بیا نو شمشو تر ګدو لاندې سي، ګدو پورته کړي، په خپل سر یې کړي او روان سي د باچا سلامت په لور چې دا ګدو باچا سلامت ته وروړي. یا سړیه څوک یې او څه دې په سر ایښي او دلته دې ولې راوړه؟ ووایه. هو باچا سلامت، دا ګدو دی، ډېر زیات یې ستړی کړی یم. زما نوم شمشو دی او د بل کلي اوسېدونکی یم. ښه شمشو، ته به په دې ګدو پسې ډېر زیات ستړی شوی. ګدو دې دلته زما تر څنګ کېده، بیا به خبرې کوو. باچا سلامت، دلته کېدم. اوف. ښه شمشو، دا ووایه چې دا ګدو دې چېرته ومونده او ولې دې دلته راوړه؟ څه پرېکړې؟ باچا سلامت، زه یو بزګر یم، ما په خپل پټي کې ګدوان کرلي دي. نن مې په ګدوګانو چکر لګولی و چې دا ګدو په مخه لاغله، ډېر زیات غټ سوی و، ما له پخه نه راتله. ما ویل راشه باچا سلامت ته یې یوسه. باچا سلامت ته ډېر خلک راځي، ټول به ورته الیان وي او ورته خوشحالېږي به او ننداله به یې کوي، نو ځکه مې راوړله. شمشو ډېر ښه دې وکړه چې دا ګدو دې ما ته راوړه. زما دربار ته ډېر خلک راځي او زما په دربار کې داسې هېڅ نشته چې څوک یې ننداره وکړي او یا ورته خوشحال شي. دې ګدو ته به ډېر زیات خوشحالېږي او ننداره به یې کوي. تا ته به د دې ګدو ډېر زیات غټ انعام میلاویږي. نه باچا سلامت، دا ګدو ما د انعام په غلظ نه دی لاولی. دا ګدو هسې هم ما له پخه نه راتله. ما ویل لاسه باچا سلامت ته یې یوسه، باچا سلامت به هم پرې خوشحال شي او باچا سلامت ته چې څوک راځي نو هغه به هم ورته خوشحالېږي او ننداله به یې کوي. زه انعام نه غواړم باچا سلامت. سپاهي، سپاهي دلته راشه زما خواته. ها باچا سلامت، حکم کوه، حاضر یم. څه دې په کار دي؟ څه حکم دی؟ سپاهي، ورشه یو کاری در واخله او د سرو زرو د سکونه یې ډک کړه او دې بزګر ته یې ورکړه. د باچا سلامت په حکم باندې دا سپاهي لاړ شي، یو کاری ور واخلي او د سرو زرو د سکونه یې ډک کړي او بیا یې راوړي. شمشو ته یې باچا سلامت، ستا په حکم باندې ما کاری د سرو زرو د سکونه ډک کړه او ستا مخې ته مې حاضر کړه. سپاهي دا کاری ورکړه دې شمشو بزګر ته، د نمایش لپاره موږ ته ډېر لوی ګدو راوړی، اوس به ټول خلک ورته خوشحالېږي. ورکړه دا کاری. بیا نو دا سپاهي و شمشو ته د سرو زرو ډک کاری ورکړي او ترېنه لاړ شي. باچا سلامت، زه ولاکه په دې غلظ لاغلی وم چې ته به ما ته پیسې راکړې. ما هسې د نمایش لپاره دا ګدو تا ته راوړی و، ما دی به ورته خوشحال شي. نه شمشو، داسې خبره نه ده، دلته ډېر خلک راځي او زه هر وخت انعامونه ورکوم. که یو تا ته مې انعام درکړه نو څه دنیا به ورانه شي. دا واخله او خپل کار پې برابر کړه. هغه د سرو زرو ډک کاری راواخیسته، د کلي خواته راغله چې هغه لالچي زرګر په دوکان ور برابر شو. ای زلګله، څنګه چل دی او کاروبار دې څنګه روان ده؟ شمشو زه ښه یم، ته څنګه یې او په دې لاس کې دې څه دي؟ ما ته ډېر قیمتي شی معلومیږي. اوهو زلګله، څه دلته ووایم؟ نن مې د ګدوګانو په پټي باندې چکر ولګاوه چې په ګدوګانو کې یو ډېر لوی ګدو و. ما ویل ما له په هېڅ ښه نه راځي، ډېر زیات فکرونه مې ورته وکړل. بالاخره دې فکر ته ورسېدم چې لاشه دا ګدو یوشه باچا سلامت ته
د نمایش لپاره کدو مې واخیسته باچا سلامته مې یوله باچا سلامت لاته انعام لاکړ د کاله دک د سرو زرو د سکون لا کړه ملا واخیسته روان شو اوهو باچا سلامت دومره تکړه دی چې په کدو باندې خلکو ته انعامونه ورکوي دا خو ډېر ښه باچا دی دلته نو اوس د لالچي زرګر ډیر زیات په لالچ کې راشي چې باچا سلامت پر ګدو باندې خلکو ته دومره لوی انعامونه ورکوي که زه ورته ډیر لوی شی یوسم نو څومره انعام به راکړي بیا نو د لالچي زرګر د خپل لالچ دې فکر ته ورسوي چې راشه و دې باچا سلامت ته د سرو زرو یو کاسه یوسه چې هغه به راته ډیر لوی انعام راکړي بیا د لالچي زرګر د سرو زرو یو کاسه واخلي د باچا سلامت په طرف روان شي چې هغه به ورته ډیر لوی انعام ورکړي یا سړیا څوک یې او څه درځاخه دي او څه غواړي چې دلته راغلی ووایه باچا سلامت زه یو زرګر یم چې په کلي کې مې یو دکان هم دی چې سره زر پکې اخلم او خرڅوم یې ښه زرګره دا په لاس کې دې څه دي چاله دې راوړي څه پرې کوې باچا سلامت ته یو ډېر ښه باچا یې او د خلکو ډېر زیات خیال ساتي خلکو ته ډېر لوی لوی انعامونه ورکوي زه د ډېر وخت نه فکر کوم چې تا ته یو شیریني درکړم خو بیا مې کار زیات وي نو ځکه نسم را اوس مې وخت پیدا کړه او تا ته مې دا کاسه په شیریني کې راوړه ښه زرګره چې تا ما ته دومره لوی شیریني راوړه اوس زه هم تا ته ډېره لوی شیریني درکړم هغه ځکه چې په دې شیریني باندې ما د پیسو ډک کاری ورکړی دا زما تر څنګ چې کوم کدو وینې دا واخله دا ډېره لوی شیریني ده دا ما ته چا په انعام کې راوړی و او ما د سرو زرو د سکو ډک کاری په انعام کې ورکړه ما ول واخله کار پې برابر کړه نو اوس دا انعام زه تا ته درکوم دا واخله او خلک به ډېر زیات ورته خوشحالیږي خپل دوکان سره یې خوا کې کېږده خلک به یې ننداره کوي اوهو زلګله دا ګدو دې چیرته منده که دا خو هرومرو هغه زما د ګدو په شان دی کوم چې ما باچا سلامت ته په انعام کې وړی و دا خو به هغه ګدو نه وي هغه زرګر ډیر زیات خواشینی وي چې باچا سلامت په انعام کې ماته دا ګدو راکړه ما خو ډیر زیات چورت وهلی شمشو باچا سلامت ته مې د سرو زرو ډېره غټه کاسه وړې وه او په انعام کې راته دا ګدو راکړه ګرانو دوستانو له کیسې څخه مو غرض دا و چې باید لالچ ونه کړو لالچ یو لویه بده بلا ده درنو دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې کیسې راوړلو پورې د خدای په امان